د افغانستان، ایران او تاجکستان نوې ګډه هوکړه په سیمه کې لوی اقتصادي بدلون را روان دی. آیا د اسیا په زړه کې یو نوی ستر اقتصادي انقلاب د پیلېدو په حال کې دی؟ په داسې حال کې چې د سیمې ترمنځ سوداګریزې سیالۍ او بېوزلي مخ په زیاتېدو ده، کابل، تهران او دوشنبه په ګډه د یو داسې پلان پر سر غږېدلي چې ښایي د افغانستان او ګاونډیانو برخلیک په بشپړ ډول بدل کړي. پوره جزئیات ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ایران د مهر خبري رسنۍ د راپور له مخې د افغانستان، ایران او تاجکستان لوړپوړو چارواکو په یوه ځانګړې درې اړخیزه ناسته کې د واټ ترانسپورت د نویو ترانزیټي دهلیزونو د فعالولو او د سوداګریزو راکړو ورکړو د بېساري زیاتوالي په اړه جدي او اغیزناک بحثونه کړي دي. د ایران د لارو او ښار جوړولو وزارت خبر ورکړی چې د دغو دریو ګاونډیو او له کلتوري پلوه نږدې هیوادونو ترمنځ نوې هوکړې او د ترانسپورټي همکاریو پراختیا به د منځنۍ اسیا بازارونو ته لاسرسی د پخوا په پرتله څو چنده اسانه کړي او ترڅنګ به یې د درې واړو هیوادونو په ترانزیټي او ملي عوایدو کې حیرانونکی زیاتوالی راولي. د سیمې دا نوی اقتصادي خوځښت داسې مهال چټکیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ بهیر اسانولو او په سیمه کې د دوامدارې اقتصادي ودې ملاتړ ته تر بل هر وخت ډیره اړتیا لیدل کیږي. داسې ښکاري چې افغانستان د سیمې په دغه ستره ترانزیټي څلورلاره کې یو ځل بیا خپل کلیدي رول ته ستنیږي. ستاسو په نظر آیا د دغو دریو هیوادونو ترمنځ دا هوکړه به وکولی شي د سیمې په ځانګړي ډول د افغانستان د وګړو په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راولي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.